السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ته تصویران جوړ کړئ چې ټول به تاسو ته حیرانوي. دوستانو دغه تصویران تاسو په موبایل کې جوړولی شئ، د کمپیوټر هیڅ ضرورت هم نشته. تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې په خپل موبایل کې دا رقم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل لږ سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو په سکویر کې هم تاسو تصویران ایډیټولی شئ، دغه رقم په کټ اینډ پیسټ کې هم تاسو تصویران ایډیټولی شئ، په کالج کې هم تاسو دوستانو تصویران ایډیټولی شئ، سنیپسو او کیمرا شوه. ګوره دوستانو په سکویر کې دوستانو صرف تاسو د تصویر سایز ورښولی شئ او د تصویر سایز تاسو ایډیټ کولی شئ. نو ګوره دوستانو اوس زه غواړم چې یو تصویر راواخلمه او وغواړم چې د هغه سایز او غټ کړمه کوچنی یې کړمه او د هغه تصویر کې ایډیټینګ وکړم. ګوره دوستانو اوس ما دغه تصویر راواخیستی، دغه رقم په بلر کې دوستانو هغه دلته تاسو بلرولی شئ او دلته دوستانو تاسو په بیکګراوند کې کلر ورکولی شئ. بیکګراوند کلر یې تاسو ته رقم ورکوي، هغه دلته دوستانو تاسو ورکولی شئ او دغه رقم دوستانو بیا تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ. فلټر دلته دوستانو تاسو اپلای کولی شئ، که هر کوم فلټر په لګوي هغه دلته دوستانو تاسو په اپلای کولی شئ. ټیکسټ دغه رقم په ټیکسټ کې تاسو خط سره لیکلی شئ، سټیکر کې تاسو سټیکر ایډیټ ورکولی شئ. په ایډیټ کې ګوره دوستانو که چېرته تاسو زوم ان وي هغه به زوم ان شي، که زوم اوټ وي هغه به زوم اوټ شي. په روټیټ کې دوستانو هغه دلته تاسو ګرځولی شئ. په فلپ ورټیکل کې هغه تاسو راسته او چپه اړولی شئ، که هغه تاسو غواړئ چې هر رقم ته یې واړوئ هغه دلته تاسو اړولی شئ. نو ګوره دوستانو کله چې دوستانو دلته تاسو خپل تصویر ایډ کړئ دغه رقم دوستانو تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او تاسو به له دې څخه ووځئ. نو ګوره دوستانو زه له دې څخه وځم، دغه رقم په کټ اینډ پیسټ کې به دوستانو تاسو باندې په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم اوس که تاسو غواړئ چې په هر ډیزاین کې خپل تصویر ایډ کړئ، په هر ډیزاین کې خپل تصویر جوړ کړئ، دوستانو صرف په تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په هغه ډیزاین باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دوستانو تاسو راسئ خپل تصویر به اوس وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم خپل تصویر وښیمه. کله چې ګوره دوستانو تاسو خپل تصویر وښایاست په اټو پروسس کې به دوستانو بیکګراوند په خپله ریموو شي. کله چې ګوره دوستانو بیکګراوند ریموو شو دغه رقم ګوره دوستانو تاسو تصویر به دا رقم په مینول کې تاسو خپله کولی شئ، په ایریز کې دوستانو تاسو بیرته هغه ایریز کولی شئ، یعنې هغه ختمولی شئ. دغه رقم دوستانو تاسو په ټیک مارک شا باندې کلیک وکړئ او دلته ګوره دوستانو دغه اوس تاسو هر رقم ښولی شئ. که تاسو غواړئ چې دغه خپل تصویر ډیزاین یا خپل تصویر هر رقم کښېږدئ یا په هر رقم افیکټس کې جوړ کړئ هغه دلته دوستانو تاسو جوړولی شئ. ګوره دوستانو هغه ما دا رقم جوړ کړئ، دغه رقم دوستانو تاسو په اپلای بټن باندې کلیک وکړئ. پروسیسینګ روان ده، دغه رقم دوستانو هغه ستاسو په موبایل کې پروسس پرس شي. کله چې دوستانو دغه تاسو پرس شو دغه رقم دوستانو تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو هغه تصویر به اتوماتیک په خپله په ګیلري کې سیو شي. کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو سیو شو بیا دغه تاسو په فیسبوک باندې، په واتساپ باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې له خپلو ملګرو سره شیرولی شئ. نو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې دا رقم ته ښایسته تصویران جوړ کړئ نو دغه اپلیکیشن ټول باید په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړی ده، له هغه څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای